هیوادواله، په الله قسم که د ځمکې شاوخوا هم وګرځې، نو زما نه زړه سوانده به د ځان لپاره ونه مومې. زه ستا د خدمت لپاره د زړه له تله په ټول وس سره راوتلی یم. کلونه کلونه مې د هیواد د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره په سنګر کې تیر کړي. په دې برخه کې زما ښکلی شاهد هیواد دی. هیوادواله، زه او ته د یو جسم غړي یو. ستا غمونه او دردونه ما هم سوځوي او زما آرامتیا رانه وړي. زه د اسلام د سنګر په غیږه کې پالل شوی یم او ستا د دردونو ختمول زما ایمانی دنده ده. د شپې په جادو کې ویښ پاتې کېږم تر څو ته په آرامه ویده شې، او د ورځې پیره کوم تر څو ته په آرامه او با امنه فضا کې خپل کار او کسب وکړې. زما د ژوند تر ټولو د خوښۍ شیبې هغه دي چې ستا لاس نیسم او ستا له اوږو څخه بار ایسته کوم. زما ګران هیوادواله، قسم په ذوالجلال باندې زما د ژوند تر ټولو لویه هیله ستا له سترګو نه د غم د اوښکو پاکول او پر شونډو دې د خوشحالۍ مسکا غوړول دي.